د نور خلکو بې عزته کړی ما هغه به ما ته وایي چې ته به ما به وایې د وای د هیرو چې ما ته به هغه وایي چې ته به ما وایې کنې د نور هیروګان د هغوی مونږ به ټوټې وو تا ته وروړه صرف تا به هغو ته به ګزار نه کوې هغې سره برابر فایټ به و زما ول بدر صاحب یو بې مثاله اداکار و هغه مونږ چې سټوډیو ته لاړ شو داسې خفه شو والله هغه ځای ګورو چې کوم ځای کې به بدر صاحب ناست و مونږ به ورسره ستړي مشي کولو ګپ شپ به لګولو د هغې نه څه خرچه مرچه مونږ اخیستل هغه ځای ته لاړ شو خفه شو والله ډېر زیات ښه په غټو غټو سترګو راته وګوره خوریا زه لا مړ نه یم ژوندی یم ژوندی زه د هغه شاګرد یم د هغه سکول سټوډنټ یم ما ته لارې ښولي دي چې شیر خان داسې به دې دې ځای به داسې شارټ کټ وایه دا به کې دا به کې هغې په خبرو کې زه پوه کړی یم چې د اکټینګ کوم دی دا داسې کېږي نو هغه به اکثر خلکو ته صحیح لارې به ښولې هغه چې کله سړک باندې مزدوري کولو هغه ټایم نه اکټر و بیا لایټ مین شو نو هلته ښه خیرونه هغې ته به کتل چې یار دا دومره ښایسته سړی څوک دی صبیه خانم غوندې ښه دی چې هغه وایي چې بدر ادھر دیکھو یہ لائٹ کو ایسے کرو هغه چې کتلی نو صبیه خانم غوندې ښځې والله نیمه ګنټه هغه ته کتلی چې دا دومره ښایسته هلک دا لایټ مینو کې لګیا دی زما نوم زنځیر خان دی زه سړی لکه زنځیر د کړې په شان بند په بند تړمه غلی شه بېغیرته ته زما د پلار قاتل یې قسم په خدای زه به تا ژوندی پرېنږدم ژوندی پرېنږدم الله تعالی هغه بیا سپر سټار جوړ کو چې تر څو پورې هغه ژوندی و که نه سکرین به ډک و الله خبردار چې د نن نه پس ما ته ماما ونه وایې ما تا سره څه بد کړي وو چې تا په ما باندې ډزې کولې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا او نن موجود ما په پیښور کې دلته د پښتو د فلم انډسټري سپر سټار خدای بخلي بدر منیر صاحب 15مه برسي ده بالکل دا 15مه برسي شروع ده د پښتو د فلم انډسټري نوموړي اداکاران راغلي ډېر تکړه خلک راغلي دي دیو کې زموږ سره د پښتو فلم انډسټري ډېر سینیئر هنرمن شیرخان لالا موجود دی خصوصي تور د لاهور نه راغلي لالا ټول نو مې خو تاسو ته پیښور ته راتلو باندې هر کلی هم ډېر ستړي مشه زنده باد ستړي مشه څه به وایي د بدر صاحب په حوالې سره څه وایي آل افغانستان بدر منیر فاؤنډیشن ته زما د طرف نه السلام علیکم دی زره غوښتی یم دی کې شیرپاو صاحب دی دی کې ګلدین بدر صاحب دی جمعه خان صاحب دی عبدالرزاق صاحب دی دی زما ښه دوستان دي دغه ګروپ دی سپیشل راغوښتی یم او پهله ځل راغلی یم دی برسي ته نو ډېر ښه ولګېده دې خلکو ډېر ما ته مینه راکړه نو بدر صاحب خبره وکړو بدر صاحب یو بې مثال اداکار و هغه مونږ چې سټوډیو ته لاړ شو داسې خفه شو والله هغه ځای ګورو چې کوم ځای کې به بدر صاحب ناست و مونږ به ورسره ستړي مشي کولو ګپ شپ به لګولو د هغې نه څه خرچه مرچه مونږ اخیستل هغه ځای ته لاړ شو خفه شو والله ډېر زیات نو بدر صاحب ډېر خفه کړو والله دو کسانو یو سلطان رئیس صاحب پنجابي پورشن د هغې چلولو او پښتو پورشن صرف د بدر صاحب سره چلېده هغه تللی دی والله هر څه ختم شوي دي ما داسې اورېدلي چې دا کم جونیئر فنکارانو یا فایټرانو یا څو دې سره به هغوی ډېر زیات هیلپ کوو یاره استاد جي حد نه زیات مدد به یې کولو او هغوی ته به یو سیده لاره به هم خولو ما ته یې خولې ده زه د هغې شاګرد یم د هغه سکول سټوډنټ یم ما ته یې لارې خولي دي چې شیر خان داسې به دې دې ځای به داسې شارټ کټ وایه دا به کې هغې په خبرو کې زه پوه کړی یم چې د اکټینګ کوم دی دا داسې کېږي نو هغه به اکثر خلکو ته صحیح لارې به خولې یو قدرتي اکټر و هغه خو پیداشي اکټر و هغه چې کله سړک باندې مزدوري کولو هغه ټایم نه اکټر و بیا لایټ مین شو نو هلته ښه خیرونه هغې ته به کتل چې یار دا دومره ښایسته سړی څوک دی صبیه خانم غوندې ښه دی چې هغه وایي چې بدر ادھر دیکھو یہ لائٹ کو ایسے کرو هغه چې کتلی نو صبیه خانم غوندې ښځې والله نیمه ګنټه هغه ته کتلی چې دا دومره ښایسته هلک دا لایټ مینو کې لګیا دی نو بدر صاحب کم محنت نه دی کړی وروره او بیا د هغه په قسمت کې و چې ته به بدر منیر به جوړېږي سپر سټار جوړېږي د پښتو فلم انډسټري الله تعالی هغه بیا سپر سټار جوړ کو چې تر څو پورې هغه ژوندی و که نه سکرین به ډک و والله هغې چې آوټ شوی دی
نو سکرین هم خالی شو صرف په خوشدلی باندې خپ مطلب د زړه اخلاص په فلمونو یاره. خرچي کول فلمونه به جوړول واحد هیرو چې هغه پروډوسر سره ته جګړه نه شوی واحد هیرو قسم دی پروډوسر سره به دا غټه مینه وو مخکې به دا شرایط پوره شو چې 10 به راځم خلکو هغه سره مینه کوله پیسې به ته ټیکا کې ورکولې او کار به هغه خکولو په ټایم باندې راتله سر 9 بجې بدر صاحب سټوډیو کې والله زبردست 10 اداکار والله نو بدر صاحب دوباره نشي پیدا کېدی روا بدر صاحب دوباره نشي پیدا کېدی تا خدای سره ډیر زیات کار کړی دی نو څومره غمس کوي یاره ډیر خپه شو والله ډیر زیات ما اداکاری چې کوم ما لګوندې په روپۍ کې دوانې کړي دي نو هغه د بدر صاحب د وجه دا غوینه مزه کړه کړی دا هغه نه مزه کړو نو هغه سره زما کار خکې د نور خلکو به عزت کړي ما هغه به ماته چې تبه ما به وای د وای دی رو چې ماته بغوي چې تبه ما وای کني د نوري روغان دا کوئی مونږ به ټوټه وو تا تر را صرف تا وګو ته گزار نه کوي هغه سره برابر فایټ وو زما والله او هغه هم خلک ته مونږ هم سره ډیر تکړه مهنت کول ورسره مینه کې وچاره ډیر زیات بالکل ډیر زیات والله بدر صاحب نشي پیدا کېدی چې رورا بدر صاحب یو بھئی الله دې هغه جهان خکی مونږ بغل اوسم دواګانې کو او دا وګوره دا فاونډیشن والا دومره خلک دي دا صرف بدر صاحب ثواب د پر دومره د خلک جمع کړي دي او کم ځای خلک راغل دي آل افغانستان بدرمین فاونډیشن والا دا کم ځای خلک راغوښتي دي پهلا زلزلہ راغلی مروا او دا هغه لاور نه تراغلی 15 سال کې زنیم راغلی دی راغوښتي ما زه ډیر مجبور کوم دی چې ته به راځې روا خامخا راځي دا غدرالو والله نورم خلک راغل دي ټول راغل دي دا وای ډېر ټلر نه خلک راغل دي والله دې تم زه سلوټ کوم چې کوم خلک راغلي دي والله اړیر مان شیرخان لاله قدرمنو دا شیرخان لاله چې موږ سره خبرې ترې وکړې غب شپ مسرول بدر صاحب په حق باندې خبرې ترې وکړې یقینا چې بدر صاحب یو داسې سټار چې هغه د نه هیرو سټار هغه چې تل دي نو تقریبا زم چې بس پښتو فلم انډستری بس ختم شو ډایلاګ دا دوستانو وی چې یو ډایلاګ وکوما زمانم زنجیر خان دی ز سړې لکه زنجیر د کړې پشن بند په بند تړما غلی شبې کرتا ته زما د پلار قاتلې قسم په خوده زبتا ژوندې پرې ندم دا د دوستانو شو ګوجی